السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې 14 لوست ته ښه راغلاست. د 14 لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په 12 لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په 12 لوست کې مو 2 توري لام او میم لوستلي وه. په 14 لوست کې د پښتو الفبې 2 نور توري نون او نور درشیو. نون د پښتو الفبې 30 توری دی. نون نون نون. اوس د نون د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له راسته طرف څخه چپه طرف ته قلم په ګول شکل وګرځوئ او لوړ یو ټکی ورکړئ. د نون د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د نون غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. نه نه نه. نوړ. نوړ د پښتو الفبې 38 توری دی. نوړ نوړ نوړ. اوس د نوړ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له راسته طرف څخه چپه طرف ته قلم په ګول شکل وګرځوئ او لوړ یو ټکی ورکئ او تر لاندې له راسته طرف څخه چپه طرف ته یو ګردی وړغندی پورې وتړئ. د نوړ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د نوړ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ڼ ڼ ڼ. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د 14 درس دا 2 توري نون او نوړ تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر 14 لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو شه.